افغانستان په امارت کې به یو کس نه به په افغانستان کې یو کس دا وکړي چې واخان یا بل یو سره چاته ورته ورکړي. پاکستان ته د واخان خاورې ورکولو په غبرګون کې د قانونو وزیر سخت غبرګون وایي 1 انچ خاوره چاته نه ورکوو، نورې له خپلې خولې واورئ او چینل سبسکرایب کړئ. واورئ دا اوس نو کله کرزي صاحب نه دا غوښتنه شوې وي شاید چې په وخت کې به توقعات خارجیان دا اوسي د افغانستان خاوره ډېره ارزانه ده، دا هر چاته ورکول کېږي ځکه چې د 48 ملکونو اشغالګر دلته راغلل او دلته ورته اجازه ورکړل سوه، بلکې په هغو باندې افتخار وسو، د هغو لپاره رایه ورکړل شوه. همدا ولسي جرګه ته یادوله رایه ورکړل چې اشغال دوام وکړي. نو که په هغه وخت کې دا توقع د دنیاوالو یا د چا یې او دوی نه یې کړي، زه خو علم نه پرې لرم، خو خرم صاحب خاص سکرتر د کرزي صاحب له کرزي صاحب نه دا غوښتنه سوې، شاید هغو په امید ورته و چې کرزي صاحب کیدای شي دا کار وکړي. خو د افغانستان اسلامي امارت د سیاست په اړه او د موږ د دریځ په اړه موږ د 1 انچ خاورې ته تیار نه یو چې بل چاته یې ورکړو، بل هېواد ته یې ورکړو یو، او نه دا توقع له موږ نه نور هېوادونه کولی شي چې 1 انچ خاوره د اشغال کړي. اوازه ده هسې خبرې او زه وایم چې کله وحاشه هېڅکله نه مطالبه شوې ده او نه موږ هېڅ چاته اجازه ورکوو چې افغانستان دننه اشغال وکړي یا 1 انچ خاوره ونیسي. موږ به هېڅکله دې ته تیار نه سو چې یو ستراتیژیک د شورای امنیت عضوه یو لوی هېواد لکه چین غوندې د موږ ګاونډی له ګاونډیتوب نه یې موږ ختم کړو، موږ خپله خاوره بل چاته ورکړو او د ګاونډیتوب یو شپږم ګاونډی د موږ چې لوی هېواد او دا له لاسه موږ ورکوو، موږ خپله خاوره بل چاته ورکړو. زه خو لا دا وایم د ما خپله هغه دا د چینان څخه خبره کړې ده چې د چین له لارې د واخان له لارې نه یو بین المللي سړک جوړ شي، یو لوی سړک جوړ شي چې په بدخشان باندې حرکت شي، افغانستان وصل شي له چین سره، دا به یو ستراتیژیک تجارتي لارې دي. موږ دا هېڅ امکان نه لري، هېڅکله کله وحاشه هېڅکله په سخت الفاظ زه ردوم، نه څوک دا توقع کولی شي که موږ ګاونډیان دي چې د افغانستان خاورې دوی ته ورکړی شي، او نه د افغانستان په امارت کې به یو کس نه به په افغانستان کې یو کس دا وکړي چې واخان یا بل یو سره چاته ورته ورکړي. دا زه سخت په کلکو ټکو ردوم، نه پوهېږم چې خرم صاحب دا له کوم ځای نه ده. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.